د کہانی په شروعات کې مونږ ته یو یوسف نومي سړی ښیي چې د هغه مختلف ځینو ته چکر وهل ډیر زیات خوښي او د هغه یو شوق دی چې هغه امیزون ځنګل ته لاړ شي. امیزون ځنګل د دنیا له ټولو نه غټ ځنګل دی چې دا په 4 غټو ملکونو کې خور شوی دی. د امیزون ځنګل ته راتلو نه مخکې هغه یو علاقې ته ورشي چې هلته ډیر زیات خلک راغلي د کیمپینګ دپاره او دلته د یوسف ملاقات یو مارک نومي سړي سره وشي چې هغه هم د یوسف په شان چکر وهلو شوق لري او دلته د دې دوانو ډیره زیاته ښه دوستي وشي او مارک د یوسف یو بل ملګري سره ملو کی چې دا هغه نوم کیبن او هغه یو فوټوګرافر او هغه به مختلف ځنګلو ته تلو او تصویران به اخکل. یو شان شوق او کار د وجې په دې درې وانو کې ډیره ښه دوستي وشي او د دوی ډیر ښه ګروپ جوړ شي او دوی د یو څو ورځو نه دې ځای کې کیمپینګ هم کوي او د دې نه مخکې دا ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو ورځ یوسف په دې ټاون کې یوازې ګرځېدو او هغه ته یو انجان کس ملو شي او د حیرانۍ خبره دا ده چې هغه له د یوسف نوم ورتلو او ورته دا ووایي چې ته امیزون ځنګل ته تلل غواړې او ما ته پته ده چې ته ډیر زیات بې صبره دغه ځای ته او په دې کې زه ستا مدد کولی شم او د دې سړي کال نومي او کال یوسف ته دا خبره موږي چې د دې امیزون په ځنګل کې یو انډین قبیله ده او هغه ټول ځنګلیان دي او د هغې باره کې چاته هم پته نشته. چې دا خبره یوسف اوري نو هغه نور هم زیات خوشحاله شي ځکه چې هغه غوښتل چې زه ځنګلیانو خلکو سره ملو شم. نو کال یوسف ته وایي که ته غواړې چې د قبیلې سره ملو شي نو په دې کې زه ستا مدد کولی شم او یوسف بغیر د سوچ سمج نه کال سره د تلو دپاره ها وکړي او هغه خپل ملګري هم رضا کړي د دې دپاره او په سبا دا درې واړه کال سره ملو شي او کال ولا د هغه ځای نقشه هم راوړي او کال ورته ووایي چې هغه ځای ته د تلو دپاره به 4 ورځې لګي او ډومبې دې ځنګل ته د تلو دپاره دوی به په یو جهاز کې ځي او دوی خپل ټول ضروري سامان راواخلي او خپل سفر دپاره روان شي. اوس موږ ته د سهار سین ښیي چې دوی ځنګل سره خوا کې د جهاز نه کوشي. پوره ورځ دوی خو په ځنګل کې پیدل سفر وکړو خو چې شپه شوه دوی خپل تنبوان ولګول او اوده شو خو چې څنګه نیمه شپه شوه نو اچانک یو زوردار چغه شي او دا ټول راپاسي خو دا چغه مارک ووخي ځکه چې هغه له په بدن باندې څه شي سټک ورکړي خو دا دومره زهریله نه وي او بغیر د پریشانۍ نه دوی واپس اوده شي خو چې څنګه سهار شي دوی خپل سفر جاري وساتي. ټوله ورځ خو دوی خپل سفر جاري ساتلي خو چې څنګه شپه شي نو په دې باران شي خو د هغې باوجود هم دوی د ودرېدو نوم نه اخلي او روان وي ځکه که دوی ودرېدل نو دوی بیمار کېدی هم شي خو په تلو کې نو دوی مخې ته یو قبیله راشي چې هغه خو ځنګلیان نه وي عام انسانان وي او دوی هغې قبیلې ته ورشي او د دې قبیلې خلک دوی ته هرکلی وایي او د دې ډېر زیات خیال وساتي او دوی له د خوراک څښاک انتظام هم وکړو او د آرام دپاره یې ورله ځای هم ورکړو او دوی په خپلو کې ډېر زیات ګپ شپ ولګوي ځکه چې کال دوی پېژني. نو دې کې یوسف او د دې ملګرو ته پته موچلي چې کال خو دلته ځي راځي. خیر اوس چې څنګه سهار شي نو دوی د دې قبیلې نه روان شي خو د سفر په دوران کې کال یو بیزو ولي او هغه مړ شي او دلته ښکار کول منع دي خو د هغې باوجود هم دوی دا بیزو ولي او مړی کړي خو دلته یوسف او د یوسف ملګري ډېر زیات ګبرو شي خو د هغې باوجود هم دوی خپل سفر جاري وساتي او کال پسې شاته روان خو چې څنګه شپه شي دوی واپس خپل تنبوان ولګوي او اوده شي خو چې څنګه سهار شو دوی خپل سفر دوباره شروع کړو خو د سفر په دوران کې مارک نه نور پیدل تلل نشو کېدی او د هغه په خپو ډېر زیات درد او مارک نور پیدل نشو تللی. نو کال چې د مارک نه بوټان وباسي نو د مارک خپې ډېرې زیاتې زخمي وي او کال د مارک د ملګرو ته وایي چې د ده ټیکولې کې به 4-5 ورځې لګي. نو کال د یوسف د ملګرو ته وایي چې موږ به 4-5 ورځو پورې دلته تنبوان ولګو او ایثار بشو او یوسف او کیب ډېر زیات خوشحاله چې موږ به ځنګلي خلک وینو او کیب د اصل کې په ځنګلیانو باندې یو کتاب لیکل غواړي او هغه په یو حالت کې مدرېدو والا نو دوی یو نوې لار پیدا کی او کیب ورته وایي چې موږ به د لرګونه یو کشتۍ جوړه کړو او د اوبو په ترو باندې به موږ د خپل سفر جاري کړو. نو کال نه غوښتل چې دوی په دې اوبو کې لاړ شي ځکه چې کال ورته وایي چې د اوبو دا لاره چې کومه دا ډېره زیاته خطرناکه ده ځکه چې د دې بهاو ډېر زیات تیز دي خو یوسف او کیب خپله منماني کوي نو د دې د وجې دې دواړو ومنل او دوی یو کشتۍ جوړول شروع کړي او کشتۍ چې څنګه جوړه کړي نو دوی خپل ټول سامان پکې واچوي او خپل سفر د دې سیند په دې لاره باندې شروع کړي او اوس وخت کې د دې مشر چې کوم هغه کال ځکه چې کال یو داسې انسان و چې هغه ته د دې ځنګل هر یوه لار معلومه وه. څه وخت پورې خو د دې سفر ډېر ارامده و خو لږ مخکې د اوبو بهاو ډېر زیات تیز شي او د دې د کشتۍ دا بیلنس ګډوډ شي. نو کال ورته زر وایي چې موږ له پکار دی چې چېرته یو سایډ ته دا کشتۍ ودرو. نو کیب ورته وایي چې نه موږ به د دې سیند د بهاو سره مخکې ځو خو دوی د دې ځای د خطرو نه خبر نه و خو دوی کې د کیب او د کال منځ کې جګړه شي خو په څه طریقه یوسف دا جګړه ختمه کړي او دا کشتۍ د سیند د کنارې ته بوځي. دوی دلته یو تنبو ولګوي. اوس کال دا فیصلو کې چې ټوله شپه به دلته تېرو او سبا به خپل سفر شروع کړو خو د اوبو په ذریعه نه موږ به ځو
پیدل. خو یوسی او کیبن دی د کال د فیصلې خلافي ځکه چې دی نور پیدل نشوتلی او دوی وی چې د اوبو په ذریعہ به مونږه هغه ځای ته ځان ورسو. یوسی د مارک لاره شي او هغه نم رای اخلي ځکه چې د مارک په ډېر زیات زخمی وي. خو مارک ورته منو کی او ورته وایي چې پیدل تلل زموږ لپاره ښه دي ځکه چې کال ته پته چې څنګه به د دې ځنګل نه وځو او څنګه به په دې ځنګل کې ځان ساتو. اوس دوی په دوه ګروپس کې تقسیم شي او کال ورته دا نقشه وښیي او ورته وایي چې 3 ورځې پس به مونږ په دې ځای کې ملاویږو. اوس کال او مارک 3 ورځې پورې پیدل سفر کوي او یوسی او کیبن چې کوم دی هغه به د کشته په ذریعہ باندې د خپل سفر جاری ساتي. اوس خو ساوخه پورې د کیبن او د یوسی دا سفر ډیر آرامده او هغه ورسره وشي چې هغه نو پکار او دوی د دې سیند په تیز لهرو کې گیر شي او ډیر تیزی سره مخ کې روان کی. خو د دې قسمت خي د دې سیند په منځ کې یو غټ کاڼی چې د هغې باندې دی سیده ورشي او د مخ کې تلونه بچ کی. اوس کیبن یوسی ته وایي چې زه به دې سیند هغه طرف ته وړم او تا ته به پړې درولم او ته به دا پړې په ذریعہ باندې ځان دې سایډ ته راولې. خو یوسی د ده دا فیصله نه مني ځکه چې ډیره زیاته خطر وي دی کې. نو کیبن ورله حوصله ورکړي چې سم نشته او دې کې د اوبو ته ډوب کی او په ډیر مشکل باندې ځان دې سایډ ته روباسي. خو د کیبن د پړې ویشتو نه مخکې د اوبو دا بهاو بل طرف ته شي او سره د کشته یوسی دی اوبو ته وغورځيږي. خو د اوبو دا بهاو دومره تیزي چې یوسی لامبوم نشي والی او اخوا کیبن یوسی ته ډیره تیزی سره چغې شروع کی. خو اوس هیڅ فایده نشته ځکه چې یوسی اوبو ځان سره روان کړی دی. خو یوسی ډیر په مشکل ځان سایډ ته ورسوي. خو چې دې څنګه سیند طرف ته وګوري نو د دغه بیګ هم را روان وي او دې پس چل هغه بیګ ونیسي ځکه چې په دې کې داسې ګولې دي چې هغه بدله طاقت ورکوي. خو د خوراک وسره سم نشته او اوس یوسی د دغه ځای نه روان شي خپل دوستانو ملاوېدلو امید سره. خو ډیر ګرځېدو نه پس هم دته د بهر لار ملو نشي نو ډیر زیات غبرو شي. خو دې کې د کال هغه نقشه روباسي چې کومه ورله ورکړې و چې دې څنګه دا نقشه وګوري نو د خپل سفر دوباره شروع کی او په لار کې د میوې یو بوټي وویني ځکه چې د ډیر وخت نه سنی خوړلې. اوس چې د میوې راشکولو د پاره بره خيږي نو پاغونه کې یو ډیر خطرناک ماري. خو امر چې څنګه په د حمله کوي نو دی واپس را پروزي د دیونه نه. خو دی واپس او خيږي او هغه مار دغه اون نه راو غورځي او مړی کی. اوس د شپې ټایم شي د آرام لپاره ځان له یو ځای سم کی. خو چې دې څنګه سر کی دي نو په دې کې دله یو आवाज راشي دی ډایرک را پاسي او دا اصل کې د مارک आवाज دی او یوسی سګوري داغه مخه ته مارک ولاړی. نو یوسی ډیر زیات خوشاله شي خو چې څنګه د مارک لورزي نو هغه د هغه ځای نه غیب شي. نو دلته مونږ ته پته ولګي چې دا د یو وهم او دومره ټایم دی یوازې چې داغه د وجه د دماغي حالت لګ ګډوډ شي. خو چې دې څنګه واپس ودکیږي په دې کې یو بل आवाज راشي او هغه یو ځنګلي زناوري خو د سره یو لایټري او یو ګیس پرې وي. دی هغه لایټر بلکی او ګیس پرې پی وکي او چې څنګه دا زناور دا اور وویني نو د هغه ځای نه وتښتي. اوس چې سحر شي نو د په سر باندې ډیر زیات درد دي او چې دی په خپل تندي باندې لاس ووي نو د را تندې موړه شوی او چې دی څنګه د خپل تندې چې کول شروع کی د دې تندي ته یو کیړه دن نشوي. خو ډیر تکلیف سره دی دا کیړه راوباسي او دې نه پس دی د خپل سفر جاری وساتي. او د سفر په دوران کې دی یو جاله وویني چې پاغه کې د یو مرغه انډي وي. دی هغه انډي را واخلي او هغه انډي وسکي. اوس پتلو کې یو داسې ځای راشي چې الته لګي چې دلته مخکې کسان اوسېدل او کې دی شي چې څه خطرې د وجنه اغي د دې ځنه تلی. اوس یوسی دلته د آرام د پاره کینی خو د یوسی په خپل باندې ډیر زیات درد دي او هغه چې وګوري نو دا هغه په ډیر زیات زخمی شوی. خو دې دلته شپه تیر کی. خو چې څنګه سحر شي ډیر جنون سره پاسي او د خپل سفر جاری وساتي او د سفر په دوران کې د خپل نشانات وویني نو یوسی ډیر زیات خوشاله شي او هغه ته دا لګي چې دا د مارک د خپل نشانات دي او پاغه کې یو امید راشي چې زه د خپل مرګري ته ډیر زیات جوختم. خدا سه کېدو والا نو. اوس په بل سین کې مونږ ته اخر کار کیبنم اوخی چې هغه د سین یو طرف ته پروتي او په دې کې یو دوه د دې کلی خلک راشي خو چې څنګه کیبن وویني نو هغه خپل ځای ته راولي او دلته د کیبن ډیر زیات خیال وساتي او یو څو ورځې کې د هغه طبيعت هم صحیح شي. نو دې کې دا کیبن دلته یو افسر لراشي او ورته د یوسی ټوله کې څوک چې هغه بوزان سره وړي دي. خو دلته د افسر هم د کیبن په خبرو یقین وکي او د ریسکیو د پاره هغه یو جهاز امورکی چې هغه به د ځنګل ته ځي او یوسی به را پیدا کوي. اوس دلته مونږ ته یوسی خل چې هغه د سور له سروزونه په دې ځنګل کې دي خو داغه دماغي حالت ډیر زیات ګډوډ شوی. اوس دې کې په دمانده د جهاز د आवाज ولګي نو هغه د اسره کپړه را واخلي او ډیر زیات چغې شروع کی. خو بدقسمتۍ سره د جهاز د आवाज ډیر زیات تیز وي او هغه د یوسی د आवाज ناوري او جهاز سیده تیر شي. خو دلته د جهاز والا چراشي او ول ریپورت ورکي چې په ځنګل کې څوک هم نشته. نو کیبن ډیر زیات خفه شي او هغه واپس د افسر ته وایي چې مونږ له پکاره چې مونږ واپس تلاش شروع کو د یوسی. اوس دلته وته د افسر وایي چې په دې ځنګل کې خو څوک 15 ورځې نشي تیرولې او ستا مرګره چې غیب شوی د نو 2 هفتې وشوي او هغه به ضرور مړ شوی. خو د کیبن په ځړه کې یو امید وي چې زما مرګره به ضرور جمدی وي. نو دینه پس کیبن د دې کلی یو سړی سره ملو شي چې هغه ته د دې ځنګل باره کې پته ای. اوس هغه د دې سړی نه مدد
وغواړي او دوی د دې سین په دې لار د ځنګل ته واپس روان شي او دلته یوسی د دماغي حالات ډیر زیات خراب شوي او د سره د جسم د حالات ډیر زیات خراب شوي او ډیر زیات کمزوري شوي او هغه کې دومره طاقت نه چې هغه نور پیدل سفر وکي خو د همت وکي او مخکې روان شي او پتلوت لو کې د مخه ته یو داسې ونه راشي چې پاغه باندې ډیر زیات میږي ګرځي او د دلته راشه ټوباسي چې دا میږي د بدن تراشي او د لټک ورکي چې د کې لګ همت پیدا شي د سفر کولو د پاره او دلته د په بدن باندې دا میږي روخیږي او ډیر زیات خورل د وجه ډیر چغي سوري شروع کی اوس دا میږي د بدن نه د لړکولو د پاره دی او بول ځان په ست طریقه اورسي او د اوبو په ذریعہ باندې ځان نه میږي لرکی اوس دلته د ریسین دی سیټ تکینی او دلته د لړګونه دی وای جوړ کی ځکه چې د نوم د وای نه شروع کیږي دا یوسی وای او کلم دا کیوین په دې ځتیرې دو نو هغه ته پته ولګي چې زما مرګره جم دی او دلته دی ناسي چې په دې کې یو شمشته راشي نو چې څنګه دی دا شمشته وویني نو دی یو غټ کانه راواخلي چې دا زبړه کوم او خرمه خو دلته په د ډیر زیات ترس راشي او دا شمشته پریدي او دلته یوسی ته پته ولګي چې زبچ کې دوه والا نه ځکه چې پاغه کې نور دمم نه مخکې تلو د پاره او نه تر اوسه پورې د بچ کولو د پاره څوک راغلل او ورته پته ولګي چې زبس لګ وخت کې مړ کې دوه والا او ډیر غم سره دې ودشي خو په بل سین کې کیبن پرشتیا باندې په اغه لار را رواني چې په کم ځای کې یوسی ناسو او اغوای جوړه کړي وا خو کیبن پوي شي چې یوسی دلته چرته دی نو ډیر زیات تلاش کولو نه پس ورته یوسی ملو نشي اوس کیبن هم هار اومنلو ځکه چې هغه ته دا لګي دوه چې یوسی پرشتیا مړ شوی دی خو چې دلته څنګه دی دا کیشته سٹارټ کی نو د دې شور د وجه دا یوسی را پاسي او یوسی چې څنګه وویني چې دا هو کیبن دی نو هغه ډیر زیات تیز چغ شروع کی خو د وبو د شور د وجه او د دې کیشته د شور د وجه کیبن داغه आवाज نوري او د سره د یوسی د اخري امیدم ختم شي خو کیبن اسه د تسلی د پارشات وګوري خو چې هغه څنګه شاته وګوري نو دې کې دی دا یوسی وویني نو چې هغه څنګه وویني نو ډیر زیات حیران شي او دی دا کیشته واپس یوسی په سراولي او چې څنګه دا کیشته سیټ ته ودرېږي نو کیبن یوسی له پمنډه راشي او ورترغاړوزي او دی ډیر زیات اوجاړي او د یوسی دا یقینم ناراضي چې دومره روزه پس هم دې جم دی او یوسی د سکون یو سا واخلي او دلته دی کلی طرف ته روان شي نو چې د کلی داخلك یوسی وویني نو ډیر زیات حیران شي او دا کلی والا یوسی ته وایي چې تړو مې داسې کسي چې په دې ځنګل کې 2 هفته تیر کړو او داغي باوجود هم جم دی او دلته مونږ ته پته لګي چې دا کال یو کریمینل او د په اصل کې دا مارک یوسی او کیبن د په سچل ګیرول او پته نه لګي چې سچل به ور سره کو خو خوش قسمته سره ته یوسی او کیبن دی خپل لار بدل کی او د کال سره چې دا مارک تلو د اس پته ونه لګي او په اخر کې مونږ ته پته لګي چې دا یو رښتیا کہانی و چې په دې باندې دا مووی جوړه شوی و او د سره اوشي د دې کہانی اختتام کو تاسو دغه ویډیوز نور غواړئ دا ویډیو در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې